मुझे नबी खान چې پاتې سیالۍ په اړه نور لوبډال ته ستانه شي. د هندوستان په تجارتي لیګ ځینې لوبغاړي د دوو افغان لوبغاړو په شتون کې ښاغلي چې په خپله خوښه لوبډاله پرېږدي او بل لوبډالې سره د لوبېدو غړیتوب ترلاسه کړي. د هندوستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې هغه لوبغاړی چې نه غواړي په خپله لوبډالې سره پاتې شي کولی شي د لیګ په نیمایي کې لوبډاله پرېږدي او بل لوبډالې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړي. هند کرکټ بورډ ویلي کوم لوبغاړی چې د 7 لوبو څخه 2 کې لوبېدلی وي نو هغه کولی شي ځان بله لوبډاله انتقال کړي. دا لومړی ځل دی چې هند کرکټ بورډ په IPL لیګ کې 7 لوبې ترسره کولو وروسته هغه لوبغاړي ته چانس ورکوي چې خپل لوبډالې سره یوازې 2 لوبې ترسره کړې وي. په تېرو کلونو کې د انتقال پروسه جلا وه. هغه وخت کې به چې لوبډالې کوم لوبغاړی واخیست او لوبې به شروع شوې نو لوبغاړی بیا حق نه لرلو چې کوم بل لوبډالې ته لاړ شي. که محمد نبي ساحر او مجيب الرحمن وغواړي د نورو لوبو لپاره کوم بل لوبډالې ته لاړ شي نو هیڅ ډول مشکل ورته نشته. مجيب او نبي وروسته ځینې نور لوبغاړي هم شته چې لوبېدلو کې یې ورته چانس نه دی ورکړل شوی.